الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. زما څخه ورونو دا غوښتنه کړې وه چې د درود شریف د الفاظو د معناو اړوند یو مختصر ویډیو دوی ته ورجوړه کړمه. الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. درود شریف یا صلاة و سلام موږ ولې پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې وایو؟ سبب د ویلو یې چشتي دا یو سبب د ویلو. دوهم، معنا د دې درود څه ده؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د دې درود مطلب، معنا او مقصد چشتي؟ او دریم، په کوم نیت دا درود موږ وایو؟ زموږ نیت به د دې درود ویلو په وخت کې چی شوي؟ او څلورم، کم الفاظ په کومه طریقه سره پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایو؟ نو دغه څلور خبرې غواړم د دې مختصرې ویډیو له لارې ستاسو سره شریک کړم. اوله خبره، موږ پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایو ولې؟ دا دوه سببونه لري. د دوو سببو په خاطر باندې موږ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو. یو سبب آیت دی. په آیت کریمه کې الله جل وعلا شانه فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. بشک الله او د الله جل وعلا شانه ملائکه یصلون علی النبی، درودونه وایي، صلات و سلام وایي علی النبی، پر نبی باندې. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي، صلوا علیه وسلموا تسلیما، نو تاسو پر ده باندې درود او سلام ووایاست. نو د آیت امر دی، الله تعالی جل وعلا شانه په قرآن عظیم شان کې امر کړی دی پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې په درود ویلو سره. او دا یو عبادت دی لکه نور عبادات چې موږ تاسو کوو. دا درود پر رسول الله باندې ویل دا هم یو ډول عبادت دی، ځکه چې الله تعالی امر په دې درود ویلو او په دې سلام ویلو سره کړی دی. دوهم سبب د درود ویلو چشتي؟ د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر یادول دي. کله چې څوک په یو مجلس کې ناست وي، په یو محفل کې ناست وي، یا د ځان سره یوازې ناست دی، د یو راډیو، د یو موبایل، د یو لسپیکر څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم واورېدی، نو پر ده باندې واجب او لازم دی چې درود به ور باندې وایي. کله چې په یو مجلس کې ناست د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه وسي، د مبارک نوم یادونه وسي، یا د هر هغه شي یادونه وسي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته منسوب دی، نو پر تا باندې درود ویل لازم دی. دوهمه خبره، معنا یې څه ده؟ دغه درود چې موږ تاسو وایو اللهم صل اللهم بارک، دا درودونه وایو، د دې معنا او مطلب څه دی؟ د دې معنا او مطلب علماو ذکر کړی دی چې معنا یې دغه الصلاة چې راځي، اللهم صل، دغه صلات درې معناوې لري، درې اړخونه لري. په یو اصطلاح به درته وایم. په آیت شریف کې راغلی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله صلات وایي پر نبی باندې، د الله ملائکه صلات و سلام وایي پر نبی باندې. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي، تاسو پر ده باندې درود و سلام ووایاست. یو د الله رح صلات که نسبت و الله ته وکړو چې پر نبی علیه السلام باندې صلات وایي، معنا یې څه شته؟
یوه معنا ورکوي. که د صلات نسبت و ملائکو ته وي، ملائکه صلات وایي پر نبي علیه السلام باندې، مطلب یې چیشتي. او یو صلات زما استاد دی چې پر نبي علیه السلام یې وایي، د دې به جلا معنا ده. درې رقمه معناوې لري. صلات د الله تعالی جل وعلا شانه پر نبي علیه السلام باندې. الله تعالی پر نبي علیه السلام څنګه درود وایي؟ علماو په دې کې ډېر اقوال ذکر کړي دي. تر ټولو غوره او بهتره قول یې دا دی چې صلات چې الله تعالی پر نبي علیه السلام باندې درود وایي، د دې مطلب دا دی چې په ملأ الاعلی کې د مقربو ملائکو په نیز باندې چې د الله تعالی سره دي د نبي علیه السلام صفات کوي، د نبي علیه السلام ثنا بیانوي په ملأ الاعلی کې. د رحمت معنا یې ده. کله چې الله تعالی پر نبي علیه السلام درود وایي، معنا یې دا ده چې رحمت ور باندې کوي او په ملأ الاعلی کې یې ذکر او یادونه کوي او صفات یې کوي. که د صلات نسبت ملائکه پر نبی علیه السلام څنګه درود وایي، الله هم درود پر نبی علیه السلام وایي او ملائکه هم ور باندې درود وایي. د ملائکو درود پر نبی علیه السلام څه دی؟ په دې کې علما وایي چې د هغه د مغفرت، د هغه د امت د مغفرت او د هغه د سننو د تقویت او د هغه د شریعت او د هغه د دین او د هغه د احادیثو د هغه د سنت طریقو د حفاظت معنا لري. چې ملائکه پر نبی علیه السلام درود وایي، مطلب یې دا دی وملائکته یصلون، ملائکه د الله پر نبی علیه السلام صلات وایي. معنا یې دا ده چې مغفرت د ده او د امت مغفرت غواړي د الله څخه. د نبی علیه السلام د سنتو او د اقوالو او د دین د پیاوړتیا په معنا سره دی چې یا الهي سنتونه ور پیاوړي کړي، یا الهي دین یې ور پیاوړي کړي، یا الهي امت ته بخشش وکړي، یا الهي په امت کې غوره کسان پیدا کړي او داسې نور. یو زما وستا د مسلمان د یو انسان درود دی پر نبی علیه السلام، دغه معنا څه شته؟ معنا یې دا ده زموږ درود پر نبی علیه السلام دا دی چې موږ په دغه واسطه سره خپل ځانونه رب العالمین ته ورنږدې کوو. زموږ تقرب نږدېوالی د الله تعالی جل وعلا شانه ته کېږي په دې درود سره. زموږ درود دا دی چې موږ کله پر نبی علیه السلام درود وایو، هغه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې تاسو پر ما باندې یو ځل درود وایاست، الله تعالی جل وعلا شانه پر تاسو باندې 10 ځله درود وایي. نو زموږ درود په دې معنا چې موږ کله اللهم صل اللهم بارک وایو، درود شریف وایو، زموږ تقرب و نږدېوالی و الله ته راځي. په دې سره زموږ درجات لوړېږي، په دې سره زموږ مقام لوړېږي، د الله تعالی جل وعلا شانه په نیز باندې موږ غوره کېږو. نو زموږ درود پر نبی علیه السلام باندې دا دی چې زموږ تقرب و نږدېوالی و الله ته راځي. د نبی علیه السلام د درود په خاطر زموږ تقرب و الله ته راځي. نو په هر صورت باندې دا مختصره معنا سوه. نیت یې څه دی؟ موږ په کوم نیت باندې اللهم صل اللهم بارک موږ په کوم نیت وایو؟ د دې معنا او د نیت مابین دې ارتباط شته. کله چې موږ په معنا سر خلاص کو نو بیا زموږ نیت د معنا پر اساس جوړیږي. نیت به موږ دا کو چې الله چې پر نبی علیه السلام درود وایي په ملأ الاعلی کې د ثنا او د یادونې په معنا سره، او کله چې ملائکه پر نبی علیه السلام درود وایي مطلب یې دا دی چې هغه او د هغه د امت لپاره استغفار دی. او کله چې موږ پر نبی علیه السلام درود وایو، موږ خپل په دې درود ویلو سره خپل ځان او الله تعالی ته ورنږدې کوو. نو موږ چې کله درود شریف وایو اللهم صل علی محمد اللهم بارک علی محمد، دا درودونه وایو، نو نیت به مداوي چې موږ خپل ځان و رب العالمین ته ورنږدې کوو. په یو وارې درود ویلو سره پر نبی علیه السلام باندې د الله تعالی جل وعلا شانه هغه 10 ځله درود حاصلوو چې پر موږ باندې وایي. الفاظ یې دوه ډوله دي. یو د درود شریف هغه الفاظ دي چې موږ په لمانځه کې وایو. په لمانځه کې وایو. په لمانځه کې کوم الفاظ؟ د درود تقریبا 40 ډوله. دغه الفاظ یې تقریبا 40 صيغې 40 ډوله درود ثابت دی. علماء را نقل کړي دي 40 ډوله درود شریف چې په کتابو کې هم شته. او دا زه په دغه زما د ویډیو په لومړي کمنټ کې ان شاء الله الرحمن هغه ویډیو جلا درته ذکر کوم چې 40 ډوله درودونه به تاسو
ما چې غوږ ورته ونیسئ ویل کېږي، ما چې تاسې ورته ګورئ. 40 ډوله نوشته هم دی او اواز هم ورسره ثبت دی، تاسو یې تعقیب کړئ. 40 ډوله الفاظ د درود شریف څخه ثابت دي په درود شریف کې. نو په لمانځه کې موږ کوم درود وایو؟ علماو ذکر کړي دي په دې 40 ډوله درودو کې هغه تر ټولو افضله درود دغه درود دی چې دا موږ تاسې په لمانځه کې وایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا تر ټولو غوره او بهتره درود دی. نو که یو څوک په لمانځه کې وایي، په لمانځه کې به دغه وایي. او بې له لمانځه چې وایي یو څوک د لمانځه څخه بهر چې وایي، هغه نو دا هم ویلی سي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. او هر درود چې بیا د په دغه 40 کې ورته اساني هغه دی ویلی سي. اوس یو څوک وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، دغه رقم درود وایي، دا صحت لري و په دې سره هم هغه ثوابونه حاصلیږي، په دې سره هم ټوله بس هغه د درود شریف معنا پکې شته. اما هغه جامع او بهترین الفاظ دا دي چې موږ په لمانځه کې چې وایي هغه رقم. اوس که څوک په لمانځه کې داسې وایي د اللهم صل اللهم بارک پر ځای باندې داسې وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، بیا نو دا کار د لمانځه کې یو څه نقصان پېښوي، ځکه په لمانځه کې به دی هغه په اعتبار د الفاظو هغه بهترین درود وایي. او بې له لمانځه بیا چې دی هر رقم درود دته اسان و، هر ډول الفاظ چې دته اسان و بیا دی ویلی سي. دا درود شریف چې 40 ډوله الفاظ یې رانقل سوي دي، دا زه انشاءالله الرحمن د دې ویډیو په کمنټ کې زه هغه لینک درته درکوم چې تاسو بیا کله چې هغه لینک لیکئ ډایرکټ به ولاړ سئ په یوټیوب کې هغه ویډیو ده، تاسو به هغه تعقیب کړئ انشاءالله الرحمن. او د دې درود د ډولو په اړه باندې ستاسو معلومات ډېر سي. او فضائل د درود شریف خو نو معلوم دي، هر مسلمان ته معلوم دي. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسو د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه پر ما باندې ډېر درودونه وایاست، او دغه درودونه پر ما باندې عرض کړل کېږي، ما ته رسول کېږي. نو الله جل وعلا شانه دې موږ ټولو مسلمانانو ته توفیق راکړي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر درودونه ووایو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.